جنرال موبین څنګه امیر خان متقي د پاکستان په خوخه بندي کړ او څنګه یې بیرته خوشي کړ. تازه یې امیر خان متقي ته څه ویلي دي؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. پرلپسې پر طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي انتقادونو ته تر اوسه طالبانو په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی او ټول چوپ دي. د طالبانو په جنرال موبین مشهور مبلغ پر طالبانو د ناموسي تورونو پوري کولو په اړه د جان اڅکزي یو پوسټ ریټویټ کړی او دغه عکس په خپرولو سره یې له خپل بهرني چارو وزیر مولوي امیر خان متقي څخه پوښتلي: جناب محترم امیر خان متقي صاحب، د دغه کس جان اڅکزي خبرې هم اړیکې خرابوي او کنه یوازې زما ځواب یا خبرې ستاسو اړیکې ته زیان رسوي؟ تاسو د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړئ چې جان اڅکزي زندان ته واچوي. اړیکې باید په متقابل عمل جوړې شي. ویل کیږي چې ښاغلی موبین شخصا د مولوي امیر خان متقي په امر پر پاکستان د انتقادونو له وجې نیول شوی و او بیرته په دې ضمانت خوشي شوی چې نور به د پاکستان پر ضد څرګندونې نه کوي. د اختر په شپه تر خوشي کېدو وروسته ښاغلي موبین ولیکل: نور په ټولنیزو شبکو خپل ټول ادرسونه ختموم او له خپلې مبارزې لاس په سر کېږم. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.